الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ډیرو قدرمنو مستمعینو او مستمعات، زمونږه دویمه حلقه شروع کیږي د الله په توفیق، او د دې حلقې موضوع ده فضل قراءة القرآن الكريم، يعني د قرآن کریم د تلاوت او قراءت فضیلت او غرواله. مومن مسلمان کاغا نارینوی که خزینوی خپل اوقات د الله سبحانه و تعالی په عبادت او طاعت کې لګئی، او بیا خاص کر د قرآن کریم تلاوت کوي، قرآن کریم په لاس کې را اخلي، او د دې قرآن کریم نه یومی او روزانه تلاوت او قرائت کوي. ځکه چې دا قرآن کریم د الله سبحانه و تعالی کلام دی. علماء کرام د قرآن کریم په تعریف کې یو تعریف دام کړی چې القرآن الکریم کلام الله عز وجل، دا قرآن کریم چې دی دا د الله سبحانه و تعالی خبرې دي، او داسې خبرې دي المنزل چې دا نازله شوي دي د طرفه د الله علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زمونږ استاسو په پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او داغه کلام دی هو المنقول چې دا نقل شوی دی الینا موږ او تاسو ته بنقل متواتر، په تواتر سره، المکتوب فی المصاحف، او دا لیکلی شوی دی په دې پاڼو کې چې موږ او تاسو ورته مصحف شریف وایو، قرآن کریم ورته وایو. د دې وجې نه دغه تعریف د قرآن کریم نه خپله ښکاري، او خپله قرآن کریم د ځان تعریف کړی. الله سبحانه و تعالی فرمایي کتاب انزل الیک، دا هغه کتاب دی چې تا ته رالیږل شوی ای پیغمبره. بل ځای کې فرمایي تنزیلا ممن خلق السماوات والارض، دا هغه کتاب دی چې نازل شوی ممن د هغه ذات د طرف نه خلق الارض والسماوات العلا، لکه سورة طه کې راځي چې رالیږل شوی د هغه ذات د طرف نه چې هغه خالق د اسمانونو او د ځمکو دی. بره اسمانونه یې پیدا کړي او ښکته ځمکه پیدا کړي. د دې وجې نه بل ځای کې الله سبحانه و تعالی فرمایي وانزلنا الیک الکتاب بالحق، دا کتاب الله سبحانه و تعالی را لېږلی تا ته ای پیغمبره لپاره د اظهار د حق. دارنګه الله سبحانه و تعالی فرمایي فی صحف مکرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفرة کرام برره، دا هغه کتاب دی چې په صحیفو کې دی، عزتمند صحیفې دي، اوچتې صحیفې دي،
پاکیزه صحیفې دي او د ملائکو په لاسونو کې چې معززې او ډېرې د حسناتو نه ډکې ملائکه دي د هغو په لاسونو باندې دا لګېدلی مصحف دی قرآن دی دا داسې کتاب دی فإنه نزله على قلبك بإذن الله چې دا ستا په دې زړه باندې الله نازله کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي نو دا ټول د قرآن کریم دی تعریف په باره کې خپله قرآن کریم ځان معرفي کړی نن زمونږ د داسې یو کتاب سره هغه بحث دی او د داسې کتاب په رابطه باندې یو څو خبرې هغه زه تاسو ته عرض کوم د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم په ابتدایي اوله سپاره کې د سورة بقره په ابتدا کې فرمایلی دي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا کامل کتاب پوره کتاب د عقیدې کتاب دی دا د معاملاتو کتاب دی دا د عباداتو کتاب دی په دې کې اخلاقیات دي په دې کې سلوکیات دي په دې کې پوره د انسان دپاره یو نظام حیات هغه پکې موجود دی او داسې کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دا د الله د طرفه راغلی کتاب دی دا داسې کتاب دی هدن چې د هدایت نه ډک کتاب دی او بیا خاص کر داسې یو کتاب دی هدن للمتقین چې د دې نه هدایت حاصلوي پرهیزګار خلک متقي خلک د تقوا د خاوندانو دپاره یو مکمل هغه باضابطه رهنمایانې دي پکې او هدایتونه دي پکې د دې وجې نه قدرمنو مشاهدینو مشاهداتو قرآن کریم معرفت او پیژندګلوي دا د قرآن کریم د نومونو نه معلومیږي د قرآن کریم هغه اسما چې هغه ته اسماء صفتی یا وصفي وایي دا په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی مسما کړی په داسې نومونو او صفتونو سره د دې وجې نه په زمونږ او ستاسو په دې عرف کې یا په دې خپله ټولنه کې د یو سړي چې ګڼ شمېر نومونه وي صفتونه وي دا دلالت کوي د هغه کس په شخصیت او په کمال او په شرف او غوروالي باندې دغه شانته قرآن کریم ګڼ شمېر نومونه لري ګڼ شمېر صفتونه لري چې بعضې علماو د هغې ذکر تقریبا د پاسه 100 نومونه او صفتونه ذکر کړي دي بیا خاص کر زمونږ شیخنا علامه سید ابو زکریا عبدالسلام رحمه الله الرستمی هغه یو کتاب دی تنشیط الاذهان فی اصول القرآن په هغه کې څه د پاسه 100 نومونه مدلل د قرآن کریم د آیتونو نه او دارنګه د احادیثو نه تثبیت کړي دي او هغه ذکر کړي دي د دې وجې نه دا کثرت د نوم او کثرت د دې نومونو چې د قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا نومولي دي ذکر کړي دي دلالت کوي په شرافت د دې کتاب دلالت کوي په عظمت د دې کتاب دلالت کوي په کمال او په غوروالي د دې کتاب نو داسې کتاب راخیستل پکار دی داسې کتاب تلاوت پکار دی د داسې کتاب قرائت پکار دی د داسې کتاب ترجمه او تفسیر لوستل پکار دی ما عرض وکړه زمونږ او ستاسو په دې ماحول کې یو کس دی نوم خو معلوم دی لیکن صفتونه لري فلان شخص مثلا عبدالله دا نوم دی خو صفت دا دی چې حافظ دی د قرآن صفت دا دی محدث دی داعی دی امام دی خطیب دی او د ښو صفتونو څښتن دی نو دا د په شخصیت او په منقبت دلالت کوي دغسې د قرآن کریم کثرت الاسماء والصفات تدل على
شرافة المسمى لهذا الكتاب چې دا د کتاب فضیلت او غوروالي ته اشاره ده. د دې وجې نه د قرآن کریم یو معروف نوم او اسم وصفي چې دی هغه دی الکتاب. دا په قرآن کریم کې تقریبا 210 کرته ذکر شوی دی. دغه شانته د قرآن کریم یو نوم دی خپله القرآن محلا بال او بغیر د الف لام نه په نکارت سره. دا تقریبا قرآن کریم کې 58 کرته په القرآن باندې ذکر شوی دی. انه لقرآن کریم، یقینا دا خامخا قرآن دی او کریم دی. دغه شانته قرآن کریم بل نوم دی الکلام حتی یسمع کلام الله، تر دې چې دا قرآن کریم واوري. دارنګه د قرآن کریم ته ویل شوی د النور، الله سبحانه وتعالی دا رڼا را لېږلې ده. دغه شانته د قرآن کریم نوم دی الهدى، الله سبحانه وتعالی وانزلنا من البینات والهدى، دا قرآن را لېږلی په هدایت. دغه شانته قرآن کریم رحمت دی. دغه شانته قرآن کریم بل نوم فرقان دی. تبارک الذي نزل الفرقان، الله هغه ذات دی بابرکته ذات دی، برکت دهنده ذات دی چې دا قرآن کریم را لېږلی سورة فرقان په دې نوم باندې نومول شوی. دارنګه قرآن کریم شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الله وایي ما را لېږلی دا قرآن د شفا کتاب. دارنګه دا قرآن کریم موعظه ده، د پندو د نصیحت نه ډک کتاب. دارنګه دا قرآن کریم کتاب مبارک برکتی کتاب دی. دغه شانته قرآن ته حبل الله، د الله رسی ویل شوی ده. حدیث کې راځي د رسی یو طرف تاسو سره ده، بل طرف یې د الله سره ده. په دې رسی باندې الله ته رسیږي چې هغه دا قرآن کریم دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو په دې رسی د الله چې قرآن کریم دی کلک منګولې ولګوئ، متحد و متفق شئ او تفرقه و اختلاف مکوئ. دغه شانته دا قرآن کریم د بیان کتاب دی. هذا بیان للناس، چې څوک بیان کوي، واعظ کوي، نصیحت کوي، نو هغه د دغه قرآن کریم هغه د خلکو ته وایي. نو کامیاب او ناجح خطیب او عالم دعوتګر هغه دی چې په خپلو بیانونو کې د الله د کتاب آیتونه وایي، او دارنګه په خپلو خطبو کې او درسونو کې استشهاد هغه د الله سبحانه وتعالی په دې آیتونو د کتاب باندې کوي. نو دا داسې یو کتاب دی. نو ځکه د قرآن کریم د کتاب پیژندګلوي دا د مؤمن ذمواري ده، او دا د مؤمن مسؤلیت دی، او دا یو لوی امانت دی چې دې ته به خامخا دی وخت ورکوي، او د دې به تلاوت کوي، او د دې به قرائت کوي. دغه شانته د قرآن کریم یو خپله موضوع ده چې هغې ته زمونږ د مشایخو په اصطلاح دعوه السوره. کله چې د سورتونو تقسیمات کوي مضامینو ته، نو د سورت د موضوع او یا وایي چې د دې قرآن موضوع دعوه القرآن یا دعوه السوره په دې اصطلاح سره یې تعبیر کړی. بعضې هغه د ترجمة القرآن تعبیر کوي، او دا ټول اشاره ده د قرآن کریم موضوع ته. نو دې وجې نه امام زرکشي رحمه الله هغه یو کتاب دی ډېر ناشنا او ښکلی علمي کتاب، البرهان فی علوم القرآن. او دغه شانته امام سیوطي هغه هم یو کتاب دی الاتقان فی علوم القرآن. هغه وایي چې د قرآن کریم د کتاب موضوع ده، هغه دا آیت کریمه پیش کوي: هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلم انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. د سورة ابراهیم آخری آیت هغه وایي دا د دې قرآن کریم موضوع ده چې دا رسول پکار دی خلکو ته، او په دې باندې خلک یرول پکار دي، او په دې باندې پویول پکار دي
چې دا کتاب داسې یو کتاب دی چې په دې کې دا موضوع ده چې انما هو اله واحد، معبود ستاسو، حاجت روا ستاسو، مشکل کشا ستاسو، غیب دان او کارساز ستاسو، او د عبادت وړ او مستحق ذات هغه الله سبحانه وتعالی دی. او د دې خبرونه پند و عبرت او فایده هغه خلک حاصلوي چې هغه اولو الالباب د خالص عقل خاوندان وي. د دې وجې نه زمونږ مشایخ خاص کر شیخ ابو زکریا عبدالسلام الرستمی رحم الله برحمته الواسعه چې د قرآن کریم یو مفسر او د اسلامی امت یو دعوتګر هغه تیر شوی دی، نو هغه په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې قرآن کریم موضوع له التوحید د الله سبحانه وتعالی یووالی او دغه شانته رد شرک باقسامه، که هغه شرک فعلی دی، که شرک قولی دی، که شرک اکبر دی، که شرک اصغر دی، د دې ټولو تردید قرآن کریم کوي او اثبات د توحید کوي، که هغه توحید د الوهیت دی، که توحید د ربوبیت دی، که توحید د اسماء و صفاتو دی، که توحید هغه د حاکمیت دی. نو د دې وجې نه د قرآن کریم دا موضوع ده او غایه و مقصد د قرآن کریم هغه معلوم دی چې هغه په دوه جملو کې هغه مونږه مختصر ویلی شو چې الفوز فی الدارین، کامیابی ده د دغه انسان په دې دنیا کې او په آخرت کې چې کله قرآن کریم باندې ایمان وي او دا قرآن کریم زده کی او د دې قرآن کریم تلاوت کوي او د دې قرآن کریم همیشه یومی او روزانه ورد کوي، نو دا د ده دپاره کامیابي ده. په دنیا کې هم کامیاب، په قبر کې هم کامیاب، په آخرت کې هم کامیاب، په درې عالمه کې چې یو عالم د دنیا دی او یو عالم د آخرت دی او یو عالم د برزخ دی، په دې کې به دی کامیاب وي. په دنیا کې لویه کامیابي هغه حیات سعیده دی چې هغه ته قرآن کریم کې حیات طیبه وایي او په دې کې د الله رضا وي او په دې کې د جنت حصول وي. دا ټول د قرآن کریم په دې زده کولو کې او دې ته په وخت ورکولو کې دی. نو دې وجې نه قدرمنو مستمعینو مستمعاتو، قرآن کریم یو عظیم کتاب دی، دا د عظمت نه ډک کتاب دی. په دې قرآن کریم کې حکمتونه دي، په دې کې علوم دي، په دې قرآن کریم کې عقیده ده، په دې قرآن کریم کې اعمال دي، په دې قرآن کریم کې سلوکیات دي، اخلاقیات دي، سیاسیات دي او اقتصادیات دي. دا داسې یو کتاب دی لکه هغه شاعر ویلی دی جمیع العلوم فی القرآن ولكن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم دا خو په قرآن کې موجود دي، لیکن چې ما تعالی ناراضي او خلق ترې ناخبره دي، نو تقصیر د دې خلکو دی نه د قرآن کریم. د دې وجې نه د قرآن کریم عظمت او د قرآن کریم هغه شان او شوکت هغه ډېر زیات دی. خاص کر د وخت د اختصار د وجې نه 15 امورو کې هغه زه تاسو ته را خلاصه کول غواړم. هغه دا دی چې دا قرآن کریم د خیر نه ډک کتاب دی، په دې کې ډېر خیر دی، ډېرې خوبایۍ دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله سبحانه وتعالی ورکوي پوهه هغه چاله چې وغواړي او چاله چې پوهه ورکړه پوه دې شي په دې خبره چې الله سبحانه وتعالی دله ډېر لوی او کثیر خیر ورکړ. دویم عظمت د قرآن کریم په فهم کې او په زده کړه کې هغه دا دی چې دا قرآن کریم سبب د صراط مستقیم دی. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله. دا قرآن کریم نیغ لار دی، دا ونیسئ او خوا دی خوا لارو باندې مزئ، ځکه استقامت او مستقیمه نیغ لار هغه دا قرآن کریم دی، دا به هغه خپل منزل مقصود ته رسوي. دریم د قرآن کریم عظمت او د دې په فهم کې هغه دا دی چې دا سبب د رحمت د الله دی، رحمت خاصه. الله سبحانه وتعالى فرمای وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. او بل د قرآن کریم څلورم هغه عظمت، هغه سبب د فرح و خوشحالي حقیقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورته ووایه د خلکو ته چې تاسو د الله په فضل چې اسلام دی او د الله په رحمت او په دې سره خوشحالي محسوسه کوي، او یقینا دا قرآن کریم غوره او بهتر دی د هغه مالونو نه، د هغه جایدادونو نه، د هغه څیزونو نه چې دا خلک اخته دي راجمع کوي. اما د قرآن درجې او مرتبې ته نشي څوک رسیدلی. دغه شانته دا قرآن کریم سبب د الفت او د محبت دی. چا چې قرآن کریم هغه لاس کې ونیو ځان یې پې پوی که هغه کې محبت راځي، الفت راځي، عداوت ختمیږي. دې دې وجه نه الله سبحانه وتعالى فرمایي واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یاد کړئ د الله نعمتونه، چې هغه نعمتونه چې هغه مخکې د دې نه تاسو خپلو کې دشمني وه او دشمنان وی په تاسو کې الفت راوسته، محبت راوسته په سبب د دې قرآن کریم. شپږم عظمت د فهم د قرآن کریم هغه نزول البرکات الالهیه دي چې په دې سره برکتونه راځي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي که چیرې دا خلک قرآن ومني، حدیث ومني، آسماني کتابونه ومني او په ځان باندې تطبیق کړي، عملي کړي، لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. د بره نه به م رزقونه پریمانوي او په ځمکه کې م رزقونه پریمانوي. اوم آخري سبب د عظمت د قرآن کریم د فهم هغه دا دی چې دا سبب د پند و د نصیحت و د عبرت دی، چې چا قرآن کریم ته مخه کړه پند باخلی، عبرت باخلی. الله سبحانه وتعالى فرمای ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقینا د قرآن کریم نه هغه څوک پند او عبرت اخلي چې هغه قرآن ته وخت ورکړي او زړه یې حاضر وي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو ته د قرآن کریم نه پوره استفاده راکړي او د دې قرآن کریم عظمت او لوی دې زمونږ او ستاسو زړونو ته راکوز کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.